بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مو ټاکلې ده څنګه کولی شو یو پروګرام په یو کلیک سره خلاص کړو. د دې لپاره تاسو په سټارټ مینو باندې کلیک وکړئ. دلته هغه د خوښې پروګرام نوم ولیکئ، یعنې پیدا به یې کړئ. مثلا زه غواړم د ایم ایس اکسس پروګرام په یو کلیک سره باید زه خلاص کړم. نو دلته زه لیکم اکسس. ګورئ دلته اکسس راغی. دې بر پروګرام باندې به رایټ کلیک وکړئ، بیا به راسئ پراپرټیز ته. دلته به تاسې شارکټ کی به ورکئ. ګورئ شاید تاسو ته دا شی نوشتی، نن به نوشتی. ښه، دلته تاسې به د خوښې عدد ورکئ یا د خوښې حروف به ورکئ. مثلا زه لیکم او لیکم، نو ما ته وایي کنټرول الټ او وهه، تا ته دا پروګرام خلاصیږي، یعنې شارکټ ورته جوړ سو. زه اوس چې کله کنټرول الټ او د او بټن ووهم، ګورئ موږ ته شی سو ایم ایس اکسس خلاص. همداسې تاسې هر پروګرام کولی سئ په لنډه توګه خلاص کړئ. که غواړئ نیټ بینز، مثلا نیټ بینز دلته این لیکم، نیټ بینز راغی، رایټ کلیک به وکئ، پراپرټیز ته به راشئ. نو ګوره شارکټ کی کې بلته یو ان ولیکئ، یا هر شی سلیکئ، دا به اوکې کوي. ښه، زه نه غواړم دا اوکې کړمه. نو په دې طریقه تاسو کولی سئ هغه یو پروګرام په لنډه توګه خلاص کړئ. بله طریقه دا ده که تاسې غواړئ مثلا د اکسل پروګرام په یو کلیک سره خلاص کړئ، نو د بله طریقه دا شی ده، رایټ کلیک به پرې وکئ، را به به لیکئ، انتخاب به کوئ پین ټو ټاسک بار. ګورئ دا چېرته راغی؟ ټاسک بار ته راغی. نو د ټاسک بار ته چې کوم پروګرامونه تاسې راوستي دي دا ډېر اسانه خلاصیږي. مثلا که غواړئ میډیا پلیر خلاص کړئ، وینډوز بټن او یو به ووهئ، وینډوز بټن او یو سیم ووهو، دا خلاصیږي. همداسې که غواړئ نیټ بینز خلاص کړئ، یعنې دا پروګرام خلاص کړئ، د وینډوز بټن او دوه ووهئ. که غواړئ دا خلاص کړئ، د وینډوز بټن او درې ووهئ. همداسې پرله پسې ګورئ که اوپیرا خلاصوئ، وینډوز بټن څلور، بیا ورپسې دا پنځه، دا شپږ، دا اووه، دا اته. غواړم د اکسل خلاص کړم، وینډوز بټن او اته سی ووهمه، موږ ته څه خلاصیږي؟ اکسل خلاصیږي. ښه، هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته د کمپیوټر ساینس اړوند موضوعات نشرو.